سلامونه احترامات باندې ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسېږئ. حبیب الله خاکسار یم او نن له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم چې په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د فریمایس یو بوټ ته چې په ټلګرام کې شتون لري چې زیاتره زموږ هېوادوال یې استعمالوي، د دې په اړه پوره معلومات درکوم چې آیا دا بوټ رښتینې پیسې ورکوي که دا فیک دی. نو مکمله ویډیو را سره وګورئ، په هر څه به انشاءالله پوه شئ. ملګرو دغه بوټ تاسو ګورئ ما سره ما پکې جوین کړی دی. ما ترې تقریبا یو بل اکاونټ و، ما ترې دوه که درې وارې ما ترې ویډرا کړی، خو لیکن کومې پیسې نه ورکوي. د دې بوټ مقصد او خپل پلان مخېدو غواړي چې خپل دغه چینل چې په کوم ټلګرام کې دغه چینل پرې مخې ته بوځي، نو دا بالکل فیک دی، کار نه کوي، بالکل دې باندې ځان مه ستړي کوئ، ځکه چې دې نه پیسې نه ځي. د دوی مقصد او موخه یوازې خپل چینل مخې ته بوتلل دي. وګوره دا یې بل بوټ جوړ کړی، تاسو کتلی شئ حساب پې په نوم، دا هم فیک دی. صحیح ده؟ نو تاسو ټول نه هیله کېږي د دې بوټونو څخه لاس واخلئ او کار او خواري او محنت پکې مه کوئ، ځکه چې دا ټول فیک دی، کار نه کوي. صحیح ده؟ صحیح ریل او دغه بوټونه هم شته دي، دغه TRX په نامه یو بوټ دی ما سره دی، دا صحیح دی. خو دې دپاره بیا خپل اکاونټونه جوړېږي، لیکن ډایرکټ موبایل ته نه ځي روپۍ، هغې روپۍ چې دي فقط کانبکس اکاونټ ته ځي یا پیپال ته ځي، نو هغې لارې به کولی شئ خپل موبایل ته ولېږئ. که تاسو غواړئ هغې بوټ په اړه معلومات درکړمه او د کانبکس اکاونټ جوړولو طریقه، همدارنګه نور بوټونه چې حقیقي بالکل 100% کې ما ترې ویډراګانې کړي دي، که غواړئ چې په هغې ته ویډیو جوړه کړم نو موږ ته کمنټ وکړئ، تاسو ستاسو نظریاتو په لیدلو سره موږ ستاسو لپاره ویډیو جوړه کړو. نو دغه فریمایس حساب پې او دغه بوټونو څخه کار مه کوئ، د دوی مقصد یوازې خپل چینل مخې ته بوتلل دي، نور هېڅ پیسې میسې دې کې نشته. صحیح ده؟ دا ویډیو سره د ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم خبر شي، او که ویډیو خوښ شوي ضرور سره لایک کړئ. نور داسې ویډیوګانو دپاره زموږ همدا یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. نور په خدای سپارم، الله مل شه، ښه وخت.